موږ او تاسې په روزمره ژوند کې د داسې چا ملګرتیا کوو چې په نیمه لار کې مو پرېږدي. ملګرتیا یې موږ تباه کوي، خو موږ پرې ځان نه پوهوو، په یوه بې پروایۍ کې یو. په پیل کې ډاډ راکوي چې ستا کلک ملګری دی، درته وایي چې زما لاس ونیسه، د دنیا له خوندونو به دې موړ کړم. خو کله چې اصلي ځای راشي درته وایي زه له تا بېزار یم او لاس دې پرېږدي. راځه نننۍ ویډیو را سره تر پایه وګوره او واوره. ډاډه یم که ته په دې ملګرتیا کې ښکېل شوی له غفلته راویښ شه او دا ملګرتیا نوره پرېږده. خدای مه کړه خوار ذلیل او تباه به دې کړي. څو ډله خلک دي چې په دې ملګرتیا کې ډېر مخکې تللي دي. موږ او تاسې باید وپوهیږو چې آیا موږ هم په دې ډله کې شامل یو او که نه. تاسې به وایئ چې دا کومه ملګرتیا ده چې دومره خطرناکه ده؟ هو، دا خطرناکه ده. د شیطان ملګرتیا یادوم. د انسان او شیطان ترمنځ ملګرتیا کې ګټه یوازې شیطان کوي. انسان نه یوازې دا چې هیڅ ګټه نه کوي بلکې تباه کیږي پکې. له شیطان سره ملګرتیا څه ده؟ تر ټولو ښه تعریف یې په خپل الله پاک په قرآن کریم کې کړی دی، هغه کتاب چې هیڅ د شک او شبهې ځای پکې نشته دی. ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا. د چا چې شیطان ملګری شي د هغه بده ملګرتیا په برخه شوه. سبحان الله، الله پاک بده ملګرتیا بولي، نو حتما بده ملګرتیا ده. د شیطان ملګري لارویان یا اتباع څوک دي؟ په دې ویډیو کې پرې نن خبرې کوو. د شیطان د ملګرو ډالو په اړه مې د قرآن کریم آیتونه درته راټول کړي دي چې په دې کې موږ او تاسو ته اوچت ښکاري چې کوم خلک د شیطان ملګري دي او موږ او تاسې باید څنګه له دغې نه ځان وساتو او په دغه ډله کې رانه شو. دا تر پایه را سره وګورئ، انشاءالله شیطان به د باندې په اسانۍ برلاسه نه شي، ځکه موږ به اوس هغه صفتونو باندې پوه شو چې د شیطان ملګري لري. د شیطان د ملګرو لومړۍ ډله. د شیطان په ملګرو کې لومړۍ ډله هغه کسان دي چې د الله تعالی کتاب یا عبادت نه غافله وي، د دنیا په عیش و عشرت کې بوخت وي، د الله پاک د عبادت او د قرآن کریم د تلاوت لپاره تنبل وي او بې پروا وي، خو د ژوند خوندونو کې داسې ښکیل وي چې هرې ناکردې او هرې لوپرۍ ته منډه اخلي، ځغلي ورته، خو د الله له کلام او له عبادته بیا بې پروا وي. د دوی په اړه الله پاک فرمایي ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. څوک چې د رحمان پروردگار له عبادت یا ذکر نه ځان غافل کړي موږ په هغه شیطان برلاسې کوو او هغه یې ملګری کیږي. نعوذ بالله. څوک چې د الله پاک له ذکر نه بې پروا شي، د الله پاک له عبادت نه بې پروا شي، شیطان به پرې برلاسې شي او هغه به یې ملګری شي. داسې انسان چې کله د شیطان تابع شي د هغه له ملګرتیا پرته یې بیا چاره نه کیږي، مجبور یې چې همیشه له شیطان سره ملګرتیا وپالي. د شیطان د ملګرو دویمه ډله دا هغه خلک دي چې له علم پرته د الله تعالی په اړه له خلکو سره شخړه کوي یا بې علمه د الله تعالی په اړه بحثونه کوي. جدل د عادي خبرو اترو برعکس شخړې ته وایي چې یو انسان احساساتي او سپکې سپورې وایي، علم نه لري، خو د الله تعالی په اړه یا د دین په اړه له خلکو سره بحثونه کوي او کله په خلکو باندې کفر ټاپې لګوي یا نور څه کوي. دغه خلک الله پاک د شیطان ملګري بللی دي. د دوی په اړه الله پاک فرمایي ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید. ځینې خلک بې علمه د الله تعالی په اړه جدل یا بحثونه کوي او دوی د هر سرکش شیطان پیروي کوي. په بل مبارک آیت کې خالق عز وجل فرمایي وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. شیطان د خپلو ملګرو زړونو کې شکونه او وسوسې اچوي چې له تاسې سره شخړه وکړي. تاسې به دغه ایتیستان او ځینې نور خلک لیدلي وي چې د دین په اړه داسې سپکې سپورې وایي، بحث کوي، جدل کوي. دوی په حقیقت کې شیطان وسوسه ورچولې او د شیطان پیرو او تابع او ملګري دي. د شیطان درېیمه ملګرې ډله. د شیطان د ملګرو درېیمه
او تر ټولو مشهوره ډله کافران یا منافقان دي. د دوی په اړه الله پاک فرمایي: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. د منافقانو یا کافرانو مثال د هغه شیطان دی چې هغه لومړی انسان ته وایي کافر شه، کله چې کافر شي بیا ورته وایي چې زه له تا نه بیزاره یم، زه له الله تعالی ډارېږم چې پالونکی د عالمیانو دی. شیطان هم له الله تعالی نه ډارېږي، نو بیا زه او ته ولې باید ونه ډارېږو؟ او د دغه نازوانه شیطان چې له الله ډارېږي په حقیقت کې خو تا له ځانه مخکې کوي چې ځان سره د دوزخ ته بوځي، بیا ولې باید له ده سره ملګرتیا وکړو؟ په بل مبارک آیت کې الله تعالی فرمایي: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. کافران به ووایي یعنی په قیامت کې ای زموږ ربه وښایه موږ ته هغه پیریان او انسانان چې موږ یې بېلارې کړي وو یا موږ یې بېلارې کړو چې موږ دوی تر خپلو پښو لاندې کړو چې د دوزخ د کندې خاوندان شي. سبحان الله. الله پاک دې موږ او تاسې د دغه نازوانه دښمن له ملګرتیا وساتي. د شیطان د ملګرو څلورمه ډله. د شیطان د ملګرو څلورمه ډله مبذرین دي. مبذرین هغوی دي چې خپل مال بې ځایه لګوي یا فضول خرچي کوي او خپل مال له ګناه په ډکو کارونو لګوي یا په دې برخه کې پانګونې کوي. دوی په حقیقت کې د شیطان ورونه دي، ملګري خو لا پرېږدئ. الله تعالی یې په اړه فرمایي: ان المبذرین كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بې ځایه لګښت کوونکي یا له حده زیات اسراف کوونکي د شیطانانو ورونه دي او شیطان د خپل رب ناشکره یا کافر دی. دې آیت ته پوره پام وکړئ. هغوی چې په بې ځایه او له ګناه ډکو کارونو باندې پانګونه کوي یا پرې لګښت کوي، د دوی پایله څه دی؟ فقر. انجام کې به دوی بېوزله شي. که څه هم لنډه موده به دوی مالداره وي، خو په حقیقت کې دوی فقیران کیږي. دا خبر الله تعالی کړې ده: الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضله والله واسع علیم. شیطان تاسې له بېوزلۍ نه ویروي، یعنی ستاسو په بېوزله کېدو کې در سره مرسته کوي او شرمناک چلن غوره کولو ته مو هڅوي، خو الله پاک خپل بخشش او پیرزوینې ته تاسې هیلهمن کوي. الله پاک د ډېرې پراخۍ خاوند او ډېر پوه دی. درنو ملګرو، د الله تعالی او د هغه د بندګانو تر ټولو لوی دښمن همدا شیطان دی. قسم یې کړی چې تر قیامته به انسان بېلارې کوي او خپله دښمني به ورسره پالي. د هغه شوم مخلوق او نامرده دښمن دی چې انسان د تباهۍ کندې ته ورټېل وهي، بیا ورته وایي چې زه له تا بېزاره یم. د دې لپاره چې موږ او تاسې د دې مکار او کمزوري دښمن په لومه کې ګیر نه شو، د ده د ملګرتیا او د ملګرو ځانګړنې باید په خپل ذهن کې ځای په ځای کړو. مخکې تر دې چې په ناپوهۍ یا لوی لاسي ملګرتیا پیل کړو، په اسانۍ باید وکوای شو د دغه مکاره دښمن ملګري وپیژنو او له ملګرتیا یې لاس واخلو. دې سره دغه مکاره دښمن په ګونډو کیږي. که غواړئ په ثواب کې را سره شامل شئ، راځئ دا ویډیو تر خپلو ملګرو ورسوئ.